د غازي ببرک خان ځډران کلا. دا د خوست ولایت په لویدیځ کې د غازي ببرک خان ځډران کلا ده. شاوخوا 140 کاله وړاندې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د غازي ببرک خان ځډران لخوا جوړه شوې ده. روایت دی چې غازي ببرک خان ځډران به بوټونه نه په پښو کول او پښې یبلې به ګرځېده. په پایلوچ هم مشهور و. غازي امان الله خان ترې وپوښتل چې ته خو یو مشهور خان یې، ولې بوټونه نه په پښو کوې؟ ده په ځواب کې ورته وویل چې دا چې د پکتیا خلک د فقر له کبله د بوټونو اخیستلو او پښو کولو توان نه لري، نو دی هم دا نشي زغملی چې ولسونه دې یې یبلې پښې وي او دی دې بوټونه پښو کړي. کلا په 4 جریبه ځمکه کې جوړه شوې، په خټینو دېوالونو راچاپېره شوې او چارې یې ولسي خلکو په اشر ترسره کړي دي. کلا پوځي بڼه لري چې د معلوماتو له مخې د غازي ببرک خان ځډران سلاکوټ هم پکې و. د دښمن له بریدونو د کلا دننه پوځیانو ساتنې په موخه یې د پخڅو یا دیوالونو سور تر 4 مترو پورې رسیږي. د دیوالونو لوړوالی بیا 10 متره دی. کلا دننه په 2 برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې د غازي ببرک خان د کورنۍ او بله برخه یې بیا د میلمنو او پوځیانو لپاره ځانګړې شوې وه. خو خپله غازي ببرک خان ځډران څوک و؟ د معلوماتو له مخې غازي ببرک خان ځډران د خوست ولایت اوسیدونکی و او د خوست ښار لویدیځ خلویټي کلي کې اوسېده. د وخت د انګریزانو د یرغل پر وړاندې د مبارزې یوه پیژندل شوې څیره وه. په خلکو کې یې په ښو اخلاقو او میلمه پالونکي شهرت درلود. د ځانګړې توګه د انګریزي پوځیانو پر ضد د غلچکیو بریدونو مشري کوله. خو د روایتونو له مخې امیر عبدالرحمن خان کابل ته وغوښت او ورته ویې ویل چې انګریزان ترې شکایت لري. امیر عبدالرحمن خان د امیر په توګه له ببرک خان ځډران څخه وغوښتل چې د انګریزانو پر وړاندې د یو څه وخت لپاره بریدونه ودروي او ډاډ یې ورکړ چې په خپل وخت به یې د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې د بیا پیل ورته ووایي. غازي ببرک خان ځډران ورسره ومنله. د غازي امان الله خان په واکمنۍ کې غازي ببرک خان ځډران ته بیا موقع په لاس ورغله. روایتونه وایي چې غازي امان الله خان له غازي ببرک خان ځډران څخه وغوښتل چې د انګریزانو پر وړاندې مبارزې ته ملا وتړي. امان الله خان غازي ببرک خان ځډران ته د جنوبي سیمو مسؤلیت ور تر غاړې کړ. یو روایت دا هم دی چې غازي ببرک خان ځډران په دې کلا کې نادرخان 19 شپې ساتلی و. په دې 19 ورځو کې دې برجورې کلا د شاوخوا 15,000 افغان غازیانو کوربتوب کاوه. 3,000 د نادرخان او 12,000 بیا د غازي ببرک خان ځډران تر امر لاندې وو. تر 19 ورځو وروسته نادرخان د خوست مرکز متون ته ولاړ. څه موده وروسته غازي ببرک خان ځډران هم خپل پوځیان متون ته بوتلل او ببرک خان ځډران د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې قومانده په غاړه واخیسته. ګډ پوځ له خوست څخه د ټل سیمې په لور روان شول او تر رسېدو وروسته یې د انګریزانو پر سلاکوټونو او پوځي مرکزونو بریدونه پیل کړل. پر انګریزي پوځ لاره ورکه شوه او له خپلو بالاحصارونو تېښتې ته اړ شول. د روایتونو له مخې تر همدې برید وروسته امان الله خان غازي ببرک خان ته د بیرته راستنېدو امر وکړ او افغانستان خپلواکي واخیسته. کلا پر افغانستان له یرغلونو نیولې بیا تر کورنیو جګړو ګڼې سترې مرمۍ او هوایي بریدونه زغملي، خو دیوالونه یې لا هم هسک ولاړ دي. د غازي ببرک خان ځډران کلا د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د هجوم په ترڅ کې یو څه زیان لیدلی، خو دیوالونه او برجونه یې دومره له پخې خټې جوړ شوي چې سترې مرمۍ او هوانونه یې هم په چپه کولو نه دي توانېدلي. کلا د 300 ولسي کارګرو په وسیله چې د خوست ګڼ قومونه پکې شامل وو جوړه شوې ده. د پکتیا ځایي خلک او ولسونه بیا وایي په ټولو حکومتونو کې یې د انګریزانو پر وړاندې د دې نیم ژوندي سنګر د بیا رغونې ویلي او هیله لري چې د جوړېدو عملي چارې یې پیل شي.